سلامونه. نن تاسو ته یو داسې ودانۍ معرفي کوم چې په نامه د ډانسنګ هاوس باندې مشهور دی. دا په پراګ کې دی او ماته شاته ښکارېږي. تاسو به نن د دې سیل وکئ. تاسې دا مخامخ ودانۍ ګورئ. دا په لکه یوه جلکۍ چې کمیس یې اغوستی او نڅا کوي. دا ودانۍ په 1992 کې ډیزاین شوې ده او په 1996 کې دا مکمل جوړ شوی دی. د دې په جوړښت کې امریکایي، کروشیایي او چیکي انجینرانو برخه اخیستې ده. دا ډانسنګ هاوس دلته لیکل شوی دی او دا یو هوټل ده. خلک راځي دلته ټکټ اخلي. انسان جادوګر دی. که د انسان ذهن مثبت وکارول شي هغه دنیا حیرانوي. وګورئ خپل ذهن مثبت کړی. دا یوه ښایسته ودانۍ جوړه کړې ده. په بلاکوپه ده. خلک فکر کوي چې دا به لویږي خو نه، دا کلونه کېږي چې ولاړه ده او خلک راځي دلته. یو تاریخ یې جوړ کړی دی. نو کوشش وکړي سړی چې انسانان د کوشش وکړي چې مثبت فکر وکړي او دغه ماغزه په مثبته لاره باندې دوی استعمال کړي. زه د ډانسنګ هاوس لاندې ولاړه یم. دا مخامخ چې ښکاري د لکه دا چې دوه کسان نڅا کوي، دا یې پښې دي یا یې پایې دي او بره هم یو دانه غټ مچ هلته سریښ دی. هغه هم ډیزاین شوی دی چې دې ته یې نوره ښکلا ورکړې ده. کله چې دا ښایسته تعمیرونه ګورم، آباد وطنونه ګورم، په زړه کې مې لوی ارمان د افغانستان راځي. کاشکې موږ افغانان خپل وطن همداسې ښایسته آباد کړو. راځئ چې نور د وطن د آبادي سوچ کړو. زه دننه لاړم. هلته مې پوښتنه وکړله چې ټکټ واخلم، ولې ټکټ اخیستل کېږي. ما ویلې دننه څه شي دي؟ دوی ویلې چې 3 منزل کې یو نندارتونونه دي د چک د مشهورو انځورګرانو. بیا مې پوښتنه وکړله چې زه کولی شم ویډیو وکړم. هغوی ویلې چې نه، اجازه نشته ده، که نه دننه ننوتم او تاسو ته مې ویډیو کوله. له دې ځای نه هم تاسې کولی شئ همدا ډانسنګ هاوس وګورئ چې څومره ښایسته ډیزاین شوی دی او جوړ شوی دی. دا ډانسنګ هاوس دا هغه یې د ولټاوا د سیند سره خوا کې جوړ شوی دی. نړۍ ته وګورئ. دوی د ډانس لپاره دوی داسې بلډینګونه جوړوي، دوی داسې اپارتمانونه جوړوي. خو زمونږ په وطن کې په موسیقي، په ډانس او په اتڼونو باندې پابندي لګېدلې ده. بس خدای دې وکړي چې زمونږ سوچ مثبت خواته لاړ شي. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان خوشحاله اوسئ.